د جلسې ته د وینا په وخت د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې دا وخت ټول سیاسي ګوندونه خاموشه دي، مصلحت نه کار اخلي، خو یوازې جمعیت علماء اسلام د حکومت په ناکامۍ نیوکې کوي او عوامو سره ولاړ دی. چې نن تمام سیاسي پارټۍ او سیاسي قیادتونه غلي دي، نیم خبر چې کوم مصلحت دپاره دوی جبې غلې کړي، په داسې وخت کې چې په ملک کې افراتفري ده، په داسې وخت کې چې د ملک اقتصاد تباه و برباد ده، په داسې وخت کې چې د غریب زندگی مولانا فضل الرحمن ویل چې د آئین 240 دفعه ختمولو سره قبایلي سیمونه FCR ختم شو، IGR یا عبوري قوانین عدالت معطل کړل، نو نن سبا په قبایلي سیمه هیڅ یو قانون نه دی نافذ. کوئی قانون اس وقت فاٹا میں نہیں ہے. په موجوده حکومت باندې د مولانا فضل الرحمن د نیوکو په ځواب کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د قبایلي ضلعو یو مشر ډاکټر نبی جان مشال ریډیو ته وویل اختیار خو الحمدلله زموږ سره دومره اختیار دی چې موږ په اورکزۍ ایجنسۍ کې هم جلسه کولی شو، موږ په خیبر کې هم کولی شو، موږ په باجوړ کې هم کولی شو. نو دی په حقیقي معنو کې د قبایلي اضلاع غمخوار نه دی. دا قانون نه دی چې د MPA انتخابات په قبایلي اضلاع کې کیږي. د هغې نه علاوه آیا دا قانون نه دی چې ستا 28,000 څه کم زیات خاصدار فورس او لیویس فورس په پولیس کې مرج کیږي. دا تبدیلی نه ده، یا چې کم دی دا آئینی اختیار نه ملاویږي چې ستا عدالتونو چې کم دی کسان راولېږل اضلاع ته، ستا DPO تعینات شول. په دې جلسه کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ چې د میلین مارچ په نوم به یوه جلسه د اپریل په 28مه په مانسهره کې کوي او بله به د جولای په 14مه په کوټه کې ترسره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.